بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی خلق وی شیره د جنازی منځ دی نه دی بیان کړي. د جنازی آسانه طریقه دا ده چې اول با د جنازې د پاره دا نیت صحیح کوي چې زه جنازې ته صرف د پاره زم چې دا د مړي په ما حق ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه دا واغه فرمایلی دي، لہذا د ثواب په نیت بزی بیا به تعالی ثواب ملاویږي. او که اراده دی داوی چې د پلان کی پلار ورور تر خزا نوسه مړ دی او هغه زمونږ دوست دی، بیا به خپه شي نو بیا به لاړ شي، رواج به تی جوړ شي، خو فایده به نه. چې کله د جنازې ځای ته ورسېږي، د جنازې په مړي کې د جنازې په مانځه کې 5 شرطونه دي. د جنازې نه مخکې اول شرط دا دی چې مړی به مسلمان وي، چې مسلمان نه وي جنازه کولی نه دي جایز. دویم د مړي پاک کېدل، چې مړی به پاک وي، ناپاک بنی غسل به ورکړی شوی. دریم د مړي کفن به پاک وي، بالماز ناپاک بنوي. څلورم د مړي سر به پټ وي، مخ به کلاو نوي کني بیا هم جنازه نه کیږي. پنځم مړی به د منځګزارو مخې ته پروت وي، شا طرف ته هم نه کیږي. نیت د جنازې څه شی دی؟ زړه کې به د جنازې مونځ راولې چې یا الله د دغ سړي سپارش کوو او ستا ثنا وایو. 4 تکبیرونه جنازه به په زړه کې راولې. په خولې که څوک وایي اسې د یقین د پاره بده نه ده، خو ضروري ګڼلې ښه نه دي. اللهم ان نویت ان اودی لله تعالی، دا ضروری نه ده. دا 25 غزه نیت اسې خلکو ځان نه جوړ کړی دی. صحیح طریقه دا ده چې زړه کې به دا راولې چې 4 تکبیره د جنازې مونځ کوم، د الله د پاره ثنا وایم او په پیغمبر درود وایم او د مړي د پاره سفارش او دعا کوم. زړه کې به دا خبرې راولې. نو کله چې ته اول تکبیر الله اکبر وای، نو سبحانك اللهم به د مانځه والا وای. غوره خبره دا ده وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، دا ثابت نه ده، دا کمزور دی. ته به د مانځه والا سبحانك اللهم وای، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. او د دې معنی مخکې ما تاسو ته ویلې ده، سبحانك اللهم پاک ته اے الله، وبحمدک او موږ ستا تعریف کوو، وتبارک اسمک او ستا نوم برکت والا دی، وتعالی جدک او لوی دی شان ستا، ولا اله نشتا لایق د عبادت غیرک تا نه سوا. بیا به ورپسې الحمد وای. ښه خبره دا ده امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې هم د دعا په نیت باندې الحمد ویل پکار دی. د کومه جنازه چې خلکو مشوره کړې ده دا سنتونه ثابته نه ده. نو چې کله سبحانك اللهم وای، بیا به الحمد ورپسې وای. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. د دې ترجمه هم منګه بیان کړی ده. بیا چې کله بیا تکبیر الله اکبر وکي، بیا به درود شریف ولواله د منځه والا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الک شور مکوي غلی کینه د څه شور شروع کړي. دا درود به وای، بیا به الله اکبر وای. په جنازې کې اصل کې دا 4 تکبیرونه فرض دي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا دنه چې کمی دعاګانی دي که دا چا بالکل و نه ویلې بیا یې هم جنازه کیږي. خو اول تکبیر نه پس سبحانك اللهم د منځه والا او سره د الحمدو. دویم تکبیر نه بعد اللهم صل اللهم بارک د منځه والا درود.
او دریم تکبیر نه پس با دا دعا وای اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. دې ترجمه مونږ د کړي دا واوره اللهم اغفر لحینا اے اللہ او بخی زمنگا ہر جوندے و میتنا او بخی زمنگا ہر مڑے و شاہدنا او ہر حاضر سڑے و غائبنا او ہر غائب و صغیرنا او ہر وڑکے و کبیرنا او ہر لوئی و ذکرنا او زمنگا ہر نارینا و انسانا او زمنگا ہر زنانا دا طول بخی اللہم من احییته منا اے اللہ تچے زمنگنا څوک ژوندے کوي ژوندے لري زمنگنا ژوندے پاتې کوي فاحیه علی الاسلام هغه په اسلام باندې ژوندے ولرا اللہم من احییته اے اللہ تچے منگنا څوک ژوندے لري منا زمنگنا فاحیه علی الاسلام هغه په اسلام باندې ژوندے ولرا ومن توفیته منا او تچے چاہتا مرگ ورکوے زمنگنا فتوفہو نو یا اللہ غلا مرگ ورکا علل ایمان ایمان باندے بیا با اللہ اکبر وائی بیا با لسون خلاص کے اغین پس با سلام وگرزوی او کچا خلاص نکو دام دومره ضروری خبرانه دا جنازے نا پس بیا دعا نشتا زکه چې دا پخپله دعا ده چې د کومه منګه وکړه تا تاسو واورېده او د جنازې د وړلو په وخت کې خلک په زور زور کلمې وایي فتاوای عالمگیری لیکلي دي دا هم نه دي جایز البته که پټ ځان سره ذکر کوي ښه خبره ده بعضې خلک وایي چې نابالغه مشوم وي هغې دپاره به وایي اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا او کنا بالغ جنیوی اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا دا بواید اللهم اغفر لحینا ومیتنا په ځای باندې نو دا ضروری نه دی رورا چې تا کلا دریم تکبیر وکو دریم تکبیر نه پس اللهم اغفر لحینا دی یاد وا نو پدې کې واړه او کاټه لوی واړه ټول پکې راځي او که درته نه وایه دا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دی یاد وا غم خدا او که بیا دی دا دعا ویله الک د پاره نو ترجمه یې دا ده اللهم اجعله لنا فرطا اے الله دا معشوم زمنګ د پاره وړاندې سامان ګرځون کې جوړ کام لکه سړی ته مخ کې یو سړی لاړ شي سفارشي وجعله لنا اجرا او دې زمنګ د پاره د ثواب ذریعہ وګرځوا وزخرا او په وخت د کار راتلون کې راله جوړ کا وجعله لنا شافعا او وګرځوا دې زمنګ د پاره سفارشي ومشفعا د چا سفارش چې قبول وي او که جنیوا اللهم اجعلها لنا فرطا اے اللہ دا جنے زمنگ دا پارا وڑاندے سامان کون کی جوڑا کا وجعلها لنا اجرا او دا زمنگ دا پارا موجب دا ثواب وگرزوا وزخرا او پا وقت دا کار راتلون کے راتا جوڑا کا وجعلها لنا شافعتا او وگرزوا دا منگ دا پارا سفارش کون کی ومشفعتا او دا سی چی صفاعتی قبول وی و ما دا توی چی دا وڑا لکو دا وڑی جنے دا پارا دا ضروری ندا اللهم اغفر لحینا هم ویلیشی او اغین علاوه چی کم مسنون دعا دی یادوی اغا هم ویلیشی آسی چی قبرستان تلاڑ شی خلق لاسون پورتا کی او ما او بخی مور میں او بخ کی مڑی او بخی دا دعاگان نشتا دا دعا بیا جماعت کی کوا مانز پسی کوا قبرستان تا چلاڑ شی نو دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام نا ثابت دا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم
انتم لنا سلفنا ونحن بالاثر. دا ترمذی شریف ذکر کړی دا. السلام علیکم، سلامت یادوی پتا سو باندې یا اهل القبور، اے قبرونو والا. یعنی تاسو دی الله د عذابونو تکلیفونو نه سلامت بچ کی. دا غ سلام نه دی چې ژوندو باندې ته اچي، دا دعا ده. السلام علیکم، سلامت یادوی پتا سو باندې یا اهل القبور، اے د قبرونو والا. یغفر الله لنا ولکم، اللہ دی اوبخی منگا و تاسو هم. انتم لنا سلفنا، انتم سلفنا، تاسو منگتا مخی تلیے. ونحن بالاثر، او منگ در پسی روانیو. دا دعاگانی بول والی. او مڑے چکل خخ کی چاله چې دعا ورزینو دا دعا دی ور پسی وای. دا مړی پسې رستو چې من کما په جمع دعا کوو دام ثابته نه ده. البته په کار دی هر سړی لاس پورته کی او دعا ځان ځان لو کی چې شکل به د جمع وي، خو نور به مولا په جمع دعا نه کوي. دا منګی چې کوو دا ټیک نه کوو. دعا به داسې وکې کله چې سړی خخ شه دا دعا وکا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفعاء فاغفر لها. دا مشکات شریف ذکر کړی دا. ترجمه دا دا کچاله په عربی کې نورزی خیر د پښتو کې د دې ترجمه وکي. اللهم اغفر له، اے الله دیو بخا، ورحمه او د باندې رحم وکا، وعافه او د تعافیت ورکا، واعف عنه او د تا معافی وکا، واکرم نزله او عزت من کا د دم المستیا، ووسع مدخله او فراخ کا د قبر، واغسله بالماء او انزا دلرا پو بو باندې د گناهونو نا، والثلج او په واور باندې، والبرد او په گلے باندې، ونقه من الخطایا او پاک کې دلرا د گناهونو نا، کما نقیت الثوب الابیض څنګه چتا پاکا کړه دا سپینا کپڑا من الدن سے د خیرنا، و ابدله او بدله کې ورکې دلرا دارن کور، خیرا من داره غورا د کورنا، و اهلا او اهل دلاور کې خیرا من اهله بهتر د اهلنا، خملګری ولا ورکی دی ځای کې چې کم ته پاتې شو دی نه غوره ورکی، وزوجا خیرا من زوجه او جوړه ولا ورکا بهتره د جوړینا، وادخله او داخل کې دلرا الجنتا په جنت کې، واعذه او پنا ورکا دتا من عذاب القبر د قبر د عذابنا، وعذاب النار او د دوزخ د عذابنا. اللهم انت ربها، اے اللہ تد پروردگار یہ، وانت خلقتها او ہم تا دے پیدا کڑے دے، وانت ہدیتها او ہم تا ورتا د اسلام ہدایت، وانت ہدیتها او تا ورتا لار خودل دا للاسلام اسلام طرف تا، وانت قبضت روحها او ہم تا قبض کو روح دد، وانت اعلم بسرها او تخپوی د په پټو باندې، وعلانیتها او د په ښکارو باندې،
جئنا شفعاء یا الله منگ راغلیو سفارشیان فغفر لها نو بخد لرا دا دعا اور پس آخر کې وکي دا نور بعضی کمی طریقې چې خلکو بیان کړي دي ډیر رواجونه دي بهرحال